دا رسول الله حکم ده مرو صبیانکم اذا بلغوا 7 بچے چې د اوو کال شنو ورته د مز حکم کو بچے مسترادا او وضربوهم بها اذا بلغوا 10 بچے چې د لسو کال شو بیا مستناوی وه نن ډیر کم مسلمانان دي چې مسته بچے نه را دیو دی وਹੀ زمینداری ته چې نه دي قلبه پټی ته نه بوزي خر نه کته کوي دکان ته نه دي به وਹੀ لیکن چا زوی پدې نه دیواله چې ولی مستندي اسلام وای دا وو کالو بچے ځان سره جمعات ترا والا جمعات کې به د قران مجید درس ورکړي عالم جمعات کې به تبلیغي جمعات راغلي تعلیم بکیږي دې بکینی دې به قرآنی تعلیمات زدکی دنه به یو سم خدا ترس انسان یو مجاهد یو صالح نوجوان چې کوم نه جوړ شي او ته چې بچی نه راولي او هغه د لوفرو سره ګرځي د پوډریانو سره ګرځي نو هغه به پوډری شي هغه به د سینما په مرض کې مبتلا وي هغه د ناکاره لکانو ناکاره خو زده کوي د ماشوموالي دړه تختای دا بالکل سوترای په دې باندې چې کوم شی نقص شو هغه تر مرګ پورې هغه کې چې کوم نه موجودي دي زموږ مرګرو مولانا امین صاحب دې په بو سره کلو ډیره زمانہ مکه مکرمه کې پاتیو دا مظاهر العلوم فاضلو او ډیر کلک عالمو بلا کتابونه غشتیو مکه مکرمه کې رباط هغه الماس کې بوسیدو موږ بچ ورالو اکثر باغ سره بیا دې آخر عمر کې کلی تراغه په جمعات کې ناستو او یو بوډا د تندینه وینه بهیږي او بلا لکانم دی او یو ځوان الکانو کلک نیولې ده او امین مولانا ته راوستو هغه بوډا د تندینه وینه بهدا دیوالی دی مولا صاحب دا زمازوی ده دی لکانو یې کلک نیولې ده دی ظالم د پرمبي والم څه خبره مې ورته کا اور اپاسې د پرمبي والم د تاسو کو په تاسو کوم لګي امین مولانا ډېر غسانا کو هغه لکته ویل کته خدای سم نه دیواله پاسه درې سلور ربی نور مو ګوډي ورته ورکه دی بوډا ته سم دا پختای ورته ماته کا ا بابا ورته غوسه شو مولا صاحب داسې خبرې کې دغه ما دې د پاره راوسه داسې خبرې کوم ته قسم خو ته په خپل جماعت تراغله تا دا زوی ته جماعت تراوسته ده تا خو سار وخت به ته حرکت کو چې شابه پټی ته سره وړه تا به سار وخت ورته کولبا والا کا چې ځای وی کوا نو دا خر سره چې وسړې لوي شو خو دا خر غونډه لتی وای بیا او چې دا غویانو سره وسړې لوي کې خو غویا خو سړې بیا پخکور کې پاسوي دا پلار سم جوبل کا رکشا خدای دې غر کا زیر چری جمعات ته نه دراوسته په خپل چرته جمعات ته نه راغله کول به سره دې یو کړه خرونو سره دقه سي خې درپچا یا مولا صاحب تراشی جی زوی ته می تعوذ کا پوډریانو سره ګرځي زه ما جوار ګر شو خود به جوار کیږي او خاص کر په دې زمانہ کې دا خو کافرانو متفقه اتفاق کړل چې د مسلمان بچي به څنګه د قران نه لیکي یو مسلمان به اسلام نه څنګه لري کې نو د بی دیني غټولي خبره اردانې کړې دي څومره چې د بی دیني سيزونه دي دا کېبل یو دا نخري مخري دا تا د پاره دي دې لپاره چې ستا نسل هغه د قران پاک او د حدیث مصطفی نه چې کوم نه غلري کی نو د بچي در باندې حق ته چې دا وو کالوی ځان سره ټیک جمعه تراولا او چې د لاسو کالوی به باقاعده په دې باندې وها